په کابل پوهنتون کې د لس عنوانه نویو چاپ شوو علمي او پوهنتوني اثارو مخکتنه ترسره شوه. دغه لس عنوانه نوي چاپ، ایډیټ او لیکل شوي اثار د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهاند محمد اسماعیل یون لخوا ترسره شوي چې مخکتنې ته یې د پوهنتون د استادانو ترڅنګ یو شمېر چارواکي هم راغلي وو. د کابل پوهنتون رئیس د پوهاند اسماعیل یون هڅې وستایلې او دا چاپ شوي اثار یې د علمي مرکزونو او پښتو ادب لپاره ګټور یاد کړل. د یون صاحب او د ټیم د محصلینو د استادانو دوی ستاینه کوم. خوشاله یو چې داسې اشخاص په څنګ کې لرو او خوشاله یو چې په داسې ګټورو مسایلو باندې موږ سره د خپل کتابونه شریک کړي دي. له نورو درنو استادانو نه هم هیله همدا ده چې همدا لاره تعقیب کړي. د مخکتنې په یادو مراسمو کې د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو وویل په داسې یوه تګلاره کار کوي چې له مخې به یې د ماسټرۍ او دکتورا دورو زده کړیالانو علمي څیړنې او مقالې په منظم ډول راټولي او په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې به ترې ګټه واخیستل شي. داسې موضوعات انتخاب شي چې ټولې ټولنې ته په درد وخوړل شي په دغه علمي برخه کې بالخصوص، او په راتلونکي وخت کې هم د دغې رویې نه استفاده وشي. موږ او تاسې سره ډېر ظرفیتونه دي او کېدلی شي چې د دغې ظرفیتونو ښه منظمه استفاده وشي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهاند محمد اسماعیل یون وویل د یادو پوهنتوني اثارو د چاپ، ژباړې او ایډیټ په برخه کې ورسره 145 تنو د دکتورا او ماسټرۍ زده کړیالانو برخه اخیستې وه. دا یو کلکتیفي کار و، یو ډلهیز کار و. اول خو دوه شخصیتونو یو خاصې مننې وړ دي، هغه د افغانستان پیژندنې هغه چې ډپارټمنټ یا څانګه یا ماسټري پروګرام چې شروع شو. د غونډې ګډونوالو په کابل پوهنتون کې د اکاډمیکو مرکزونو نوښتونو ته زمینه برابرول د هیواد په علمي ډګر کې لویه لاسته راوړنه یادوي. عبیدالله حیدرزی، STR نیوز، کابل.